ابدالیان اماراتو ته ورسېدل. درې اړخیزه لوبلړۍ سبا پیلېږي. سنیل نارین په جادو سره د نور احمد ښکار. KKR له چینی سوپر کینګ ستره بریا ترلاسه کړه. او د PSL سیالیو په لومړۍ لوبه کې اسلام آباد یونایټډ د قلندرز لوبډله نسکوره کړه. د افغانستان ابدالیان د درې اړخیزو سیالیو لپاره اماراتو ته ورسېدل. د افغانستان د راتلونکو ستورو استازي لوبډله افغان ابدالیان تېره شپه متحده عرب اماراتو ته ورسېدل ترڅو د ایکسپلور افغانستان درې اړخیزو سیالیو کې ګډون وکړي. دغه سیالۍ به سبا د ابوظبي په ځاید کرکټ لوبغالي کې پیل شي چې پکې به ځوان استعدادونه خپلې وړتیاوې وځلوي. ابدالیان د افغان کرکټ روښانه راتلونکی ګڼل کېږي او دا سفر یې د لا پراخې تجربې او نړیوال کرکټ ته د ورنږدې کېدو یو نوې دروازه ده. په دغه سیالیو کې به افغانستان له ایرلینډ او سریلانکا سره مخامخ لوبې وکړي. د هند غوره لیګ IPL په 25مه لوبه کې KKR د چینی سوپر کینګ څخه په 8 وکټو ستره بریا ترلاسه کړه. په چینی کې د چینایي پاچاهانو کمزوري توپوهنې وروسته کولکتا نایټ رایډرز هدف یوازې په 10.1 اورونو کې پوره کړ. د لوبې اتل سنیل نارین و چې 44 منډې په 13 توپونو ترلاسه کړې، 15 شپږیزې او 3 وکټې ترلاسه کړې وې. چینی سوپر کینګ یوازې 103 منډې جوړې کړې او هدف د 8 وکټو په توپیر د KKR لوبډلې پوره کړ. د یادولو ده چې په دغه لوبه کې ځوان افغان ستوري نور احمد یو وکټ ترلاسه کړ او بیا هم د وکټو په قطار کې ټاپ پاتې شو. په راولپنډۍ کې د پاکستان سوپر لیګ 2025 لومړۍ سیالي د اسلام آباد یونایټډ په زبردستي بریا سره پای ته ورسېده چې پیاوړي لاهور قلندرز یې د 8 وکټو په توپیر سره ماته کړه. لاهور قلندرز د عبدالله شفیق د 16 منډو سربیره یوازې 119 منډې جوړې کړې خو جیسن هولډر د 4 وکټو په اخیستو لاهور سخت ولړزاوه. اسلام آباد بیا هم هدف یوازې په 12.4 اورونو کې پوره کړ چیرې چې کالن منډو 950 نسوځېدلې او هغه سلمان 140 نسوځېدلې منډې جوړې کړې. د لوبې ستوری لوبغاړی جیسن هولډر و چې د 4 وکټو په اخیستو سره یې د لوبې بهیر بدل کړ. اسلام آباد یونایټډ دا بریا د راتلونکو لوبو لپاره یو ځواکمن پیغام وګاڼه.